قدرمنو په هند کې د پښتنو باچي بیخي ډیره پاته سوې ده. پښتانه باچاهان چې دي دا له 1206 څخه تر 1506 عیسوي کاله پورې د ابراهیم لودي تر باچي تر وروستۍ ورځې پورې باچي یادیږي. په دې کې بهلول لودي یو داسې باچا تیر سوی دی چې پښتون وي او د ده باچایي سیده دا په هند کې په دهلي کې ډیره مشهوره سوې وه. ویل کیږي چې دا د دهلي سلطنت یا باچایي بانی دی، بنیاد دی ایښی وی. د ده پلار چې وی کلا خان نومیدی، په کتابونو کې کالا خان لیکل سوی دی. ویل کیږي چې د ده نیکه ملک بیرام نومیدی، دا له افغانستانه څخه هند ته راغلی و. د اسانو د تجارت به کاوه، کاروبار یې کاوه، اسان به اخیستل خرڅول به. نو په دغو شپو کې دی هند ته راغلی و. د ده پلار چې بیا وی خضر خان نومي باچا چې و ده ته د سرهند حاکمیت ورکړی و. نو دغه په سرهند کې دغه سیمه چې ده دا یادیږي. ځینې کتابونه لیکي چې بهلول لودي چې دی دا په 1400 عیسوي کال کې زو کړی وي، او ځینې وایي چې د جون پر اول تاریخ په 1401 عیسوي کال کې زو کړی و په سرهند کې. بېلابېلې رایې راځي مخته، نو هره خبر چې صحیح وي هغه ته به ګورو. سلطنت چې دی دا د لودي سلطنت ورته ویل کیږي. نو د دغه پلار په سرهند کې چې کوم جاګیر و حاکمیت ورکړی و، دی د دغه پلار سره د هلته استوګن و. د ده مور چې وله دا تر بالاخانه چې ورته وایي لوړې زینې له دې زره لوېدلې وه، مړه سوې وه. نو پلار چې دی بیا کلا خان دا بیا په دغه جنګونو کې وژل سوی و. نو دی بیا په دغه کشني عمر کې منډه کړې وله دغه له تللی و. اکاله اسلام شاه یا اسلام خان نومېدی، د دغه کلا خان ورور و. نو دغه که اسلام خان چې و دغه وده ته بیا خپله لور شمسه میرمن یا شمسو بیبي ورکړې وه په نکاح باندې. د ده په حیثیت کې دا ویل کېږي چې دا ډېر زړور وی، ډېر میړه وی. نو دا خپل اکا خپل زامن چې دي دا پرېښول، باچایي دپاره دی وټاکلی، حاکمیت یې وده ته ورکوي او خپل ځای ناسته یې وټاکلی په سرهند کې. اوله وار چې دوی په لاهور کې په دا دیبالپور او په دې سیمه کې کشنۍ باچایي درلوده. په لودیان چې ورته وایي پښتانه دي، په دې اړه باندې وضاحت درته وکم. ویل کېږي چې د بیټ نیکه یو پښتنو نیکه تیر سوی دی، بیا د هغه یو زوی ابراهیم نومېدی، هغه به خپل زوی ته لوی دی ویلی دی. دغه د بې بنیاده بیس چې دی دا د مخزن افغاني دی. بیا نو دا چې لوی سوی لودي سوی، نو بابا ډېر لوی دی خو نو هر سړی پوهېږي، نو وضاحت نه غواړي. نو داسې ما تر اوسه نه دي لیدلي. تاسو وګورئ دغه فرضي کلمې چې جوړېږي، اصل کې که تاسو په صحیح معنا څېړنه وکړئ، پښتانه هغه 2 ستورو ته لودیان وایي چې هغه په دا وخت دا د لمرخاته او د جنوب لخوا په دغه سینډه کې راخیږي د سپېدو پر وخت باندې، او د سهار د رڼا زیری کوي. نو دغه لودیان خو دغه ستوري دي. نو دا لودی هم دغه ستوری دی، دا یو لودی دی، دا 2 لودیان دي. دا عام په پښتنو کې استعمالیږي. په پښتو کامیز کې تاسې ته دغه خبرې تصدیق کولی شئ. نو دغه د مخزن افغاني دغه فرضي او له ځانه جوړې کړي کیسې چې دي دا هم ورسره تړلي دي. نو بیا نو دا خلکو راخیستي دي په دا اردو کې چې کوم تاریخونه لیکل سوي دي، یا په انګریزي کې لیکل سوي دي، یا په فارسي کې لیکل سوي دي د لودي شاهي خاندان په اړه. نو دغه خبره کوي چې یہ جو اعلیٰ شخصیت کو کہا جاتا ہے پشتو میں لوی دہا، دا رنګ توري راوړي. ویل کېږي چې زموږ دغه بهلول لودي دا د لودیانو د باچۍ اول باچا و. د قاضیانو محله ورته وایي په ملتان کې زو کړی و. دا د سرهند توری چې و دا بیا ځینې خلک وایي چې په سرهند کې زو کړی و. نو دا رنګه بېلابېلې رایې راځي. تاسو په دغه څېړنه کوئ، یا به ودې ته موږ اړ یو چې په صحیح معنا کومه سیمه چې دا ورسه یو د زو کړي. نو د بهلول د لاهور او د سرهند باچایي چې دا ډېره مشهوره وه. دی صوبدار وایي، صوبدار معنا ګورنر. نو کله چې سلطان ناصر الدین محمود شاه تغلق مړ سي، نو د دهلي په باچایي کې داسې ګډوډۍ جوړ سي چې یو بل وزل او کشني دا ګورنران سره اخته سي. په دې کې پښتانه بیخي ډېر وي، د هر یو خپل کشنی ریاست وي. نو دا ډېر بد جنګ شروع سي، شاوخوا سیمې چې دي دا ټولې سره اخته سي. داسې بېچیني چې ورته وایي غیر یقیني حالت وي. یو څوک هم داسې لویه باچایي نه لري. په دغه حال باندې بیا د جونپور سیمه دا د دغه
د لودي سلطنت دغه باچا مخه راوکړي، د دهلي پر خوا راسي، د جونپور هم لاندې کړي، دهلي هم لاندې کړي، باچي اعلان کړي. دا له پټوریزه خطر ملتانه پورې د باچي چې د دا وایي غځېدلې وه، د ملتان ملازمت چې وایي دا د ده په اړه د نیکه غو، نو د دغه ملتان په ملازمت کې د باچي بیرته تر دغه سیمې پورې راغځېدله وه. دا کلا خان چې کله وولزول سو، نو د دغه د پور د اخیستلو دپاره هم په دا سیمو کې د ډېر جنګونه وکړو. دا پټوری چې ورته وایي په دې سیمه کې د جنګونه وکړو، دا سرهند کې د جنګونه وکړو، په دیبالپور کې وکړو، په جونپور کې وکړو. د جونپور په اړه خو تر دغه ځایه پورې ویل سوي دي چې دا 26 کاله د جونپور د داکشني غوندې ریاست سره د بهلول لودي جنگ پاته سوی دی، او آخر چې دی دا سیمه نیسي، نو دی لاهور د پالپور د دغه سیمې څخه حکومت راړي و دهلي ته. په دهلي کې چې کوم حالات خراب وي، دا ټوله باچي چې د دوی اعلان کوي. د ده په اړه ویل کېږي چې ډېر زیرک سړی وي، ډېر پوه سړی وي. پښتانه په لښکر کې له ده سره لږ وي. په دغو شپو کې ما د ټول پښتانه په خپله پر ده باندې بریدونه کوي او مخالفت یې کوي. د دریا خان لودي نومیږي، دا د سنبل حاکم وي، هغه په خپله بغاوت وکړي، دی نه مني، جنګ ورسره کوي. دغه رنګه د محمود شکیب جنګونه ورسره سوي دي، او دغه رنګه د بل مشهور باچا چې دی د هغه جنګونه ورسره سوي دي چې حسین شاه ورته وایي 4 یا 5 واره پر دهلي باندې برید کوي. وروستی وار لیکل سوي دي چې 1.5 لک فوج ورسره وي. تر دغه جنگ له مخه چې دی خبرېږي، تر جمنال یا نه وي هغه راپورې وتلی، دی د کسې و غره ته حال را استوي، وایي پښتانه راغواړي. دغه رنګه افغانستان ته هم حال لږلی چې پښتانه راشي، راسره آباد سي، جاګیر به ورکم، په باچۍ کې به ډېرې پیسې ورکم. نو په دغه اړه باندې کتابونو لیکلي دي چې شیرانیان یعنی مراڼي لوهانیان ناغر دغه پښې چې دي دا راکډه کېږي. یونس خان ناغر چې دی د دغو مصر وي، او په تاریخ کې له د بهلول لودي سره بیخي ډېره مرسته کوي، جنګي سپاه سالار وي. کله چې دغه شاه حسین یا حسین شاه له 1.5 لک فوج سره جمنا تلیانی راپورې وتلی، له ده سره ګرد 18,000 پښتانه وي، یو کوچنی لښکر وي، له دهلي څخه یې ور وباسي، د یونس خان ناغر په مصرۍ کې دا ورسي. نو داسې یو دم برید ورباندې وکړي، د حسین شاه دغه برید چې دی دغه تاوان ورسېږي، د ده 1.5 لک فوج یعنی 1.6 سره برابر د دغو جنگ روان وي، خو هغه ناببره برید پر وسي، دوی له ویرې وتښتېږي، دا سیمه پرېږدي. حسین شاه چې دی دا په خپله وتښتېږي، لښکر یې ماته وخوري. غرض دا دی چې د ده په باچۍ کې د بهلول لودي دغه ویل کېږي چې د جونپور 26 کاله جنګ ورسره وکوي، او اخر یې رام کړی و، نیولی و. د ده په اړه د ده د باچۍ په اړه په سکو نومي کتابونو کې چې سکې مرتب سوي وې، د ده 2 سکې ډېرې مشهورې وې چې په هغه زمانه کې ده رایج کړي ولې. کله چې دی د جلالي نومي سیمې کې په علیګړ کې را روان دی له دا جنګ څخه، نو دالته د جولای 12 تاریخ وي، د 1491 کال روان وي. ویل کېږي چې دی ناجوړه سي او مړ سي، د هلته په دغه جلالي نومي سیمه کې بیا یې دهلي ته راوړي. که چیرې تاسو د ده پښه غواړئ، نو رشاد صاحب یو کتاب لیکلی دی دغه لودي پښتانه، نو په دې کې بیا تاسو له 107 مخ څخه د بهلول لودي باچۍ او د هغه ژوند او د هغه نور کارنامې د هغه ټول تفصیل راغلی دی. یوسف خیل او شاوخیل رشاد صاحب په لودي کې 2 پښتنې کورنۍ پښې ښوولي دي. نو دی وایي چې دغه بهلول لودي چې و دا له شاوخیل پښې څخه وي، او د ده سکه چې ده په هغه زمانه کې بهلولۍ سکه نومېدله، او د ده 2 ودونه رشاد صاحب یاد کړي دي. یوه دغه د اکا لور وه شمسه نومېدله یا شمسو نومېدله، بله د یو زرګر لور وه چې زیبا نومېدله. د په سرهند کې یو وخت لیدلی وه، بیا چې په دهلي کې باچۍ اعلان کړی و، بیا یې واده ورسره کړی و. نه زویان 3 لوڼه د ده یادېږي، خواجه بایزید، نظام خان، مبارک خان، عالم خان، جلال خان، فتح خان، جمال خان، محبوب خان، موسی خان. دا د په زامنو کې یادېږي. 3 لوڼې وې، په هغه زمانه کې به دا لوی لوی عمراو ته واده سوي وې. د هغو نومان هم رشاد صاحب راوړي دي. کله چې دی وایي مري، نو د خپل ځای ناست دی چې دی نظام خان ټاکلی و، هغه ته په دغه کتاب کې لیکل سوي دي چې 2 وصیته کوي چې 2 کسان چې دي هغه به ته نه کوې، د سور له پښې څخه به یو سړی هم
حاکم نه اخی ځکه چې په دغو باور نسته او له نیازانو څخه به یوه سړي ته هم عهده نه ورکوي، دغو باندې هم باور نسته. دا په دا کتاب کې په مختلفو حوالو رشاد صاحب راوړي دي. نو دا د نه هېرولو دي: دهلی، پانیپت، دیبالپور، لاهور، هانسی، حصار، جونپور، بڑایچ، ناگور، ملتان. دا د بهلول لودي باچهي وي. ویل کېږي چې یو څو میاشتې کم یو کم 40 کاله باچا وي. که څه هم د ده شاوخوا بغاوتونه وي، خو بهرحال د دغه پښتانه باچهي دومره لویه باچهي چې بیا له ده پس د ده د نظام پر ځای بیا د ده زوی اسکندر لودي باچا کېږي. پر اسکندر لودي به جلا ناسته کوو. نو دغه خبر به تاسو یاد لرئ، د شعبان 14مه ورځ وي په 894 هجري کال باندې دی مړه کېږي، چې د 12 جولای 1491 سره برابر دی. په دې لیک چې دی وکم باغ ته سپاري یا وکمې ادرې ته سپاري، هغه باغ ته وجود باغ ویل کېږي. نو دغه رنګه دا سړی د پښتنو په باچهي کې هلته چې کوم پښتانه په هند کې آباد کړي دي یا راغوښتي دي، له کسې غره څخه ونیسي تر افغانستانه پورې بېلابېلې پښې چې هلته آبادې سوي دي. یکړ دا وخت په تاریخونو کې لیک دي چې د لودي خاندان 6,000 کورنۍ هلته آبادې دي. نو د دغه بنسټګر یا د باچا په توګه و دوی تر مراعات ورکول، پیسې ورکول، جاګیرونه ورکول، نو هغه دغه بهلول لودي یادېږي. دغه رنګه به بیا د ده پر زوی او نمسي باندې جلا جلا ناسته کوو.